دې مونځ خو د مجوسیانو عبادت. مفتي ته ما یو خبره وکړه چې حدیث وي خبره ته آیا د څه کومه دا خبره کوم دا حدیث دی زم د حدیث بیان دې مونځ خو د مجوسیانو عبادت. السلام علیکم. منکري حدیث چې دا دعوه لري چې دا مونځ د مجوسو عبادت دی او دا حدیث چې دا خو د هر چا خبرو ته حدیث ویل کیږي. دا منځ او د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې بشانتي نور چې کوم عبادت دي د منځ پرنګي داخله کې ډیر زیات تنکری دي. ځکه قران کریم کې الله رب العالمین بار د منځ حکم کړی دی خو د هغې کیفیت چې دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی او دغه شرح او ذمواري چې دی الله رب العالمین خپل نبی ته سپارلي چې د عباداتو دا شرح او دا بیان چې دی هغه ته وکړه امت ته. نو دا خلک چې دی د دې نه ډېر زیات تنګ دي چې اوس موږ څه وکړو. نو اخیرا هم چې دی د خبرې ته مجبوره شو چې د دې نه انکار وکړي او ووایي چې یار دا خو د مجوس عبادت دی. مونځ چې دی یوازې موږ ته په احادیثو کې او یا په کتابونو کې نه دی رانقل شوی چې یو انسان داسې دعوه وکړي بلکې دا په تواتر عملي سره راغلی دی. په زرګونو صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیده چې هغوی به مونځ کاوه او دغه رنګې دغه صحابه کرامو به خپل ژوند کې مونځ کاوه. تابعینو په لکونو تابعینو کته چې صحابه کرام مونځ کوي او د یو نسل نه بل نسل پورې تر دې پورې چې هغه راورسېدو قیامت ورځې پورې به دا رسېږي. مونځونه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث به وي خو منکرین حدیث به نه وي. را به شو دې دویمې خبرې ته چې د مجوسو او د مسلمانانو په عبادتونو کې د ځمکې او اسمان فرق دی. مسلمان چې ودرېږي رب العالمین ته نو د دې د عبادت چې په توحید باندې بناوي دا یو رب العالمین ته سجده کوي یو رب العالمین ته سر ټیټی رکوع کوي په دې منځ کې قرآن کریم وایي. او هر چې مجوس دی هغه خو په دوو الهو باندې عقیده لري چې هغه یو د نور د رڼا رب دی او بل چې دی هغه د تیارو رب دی. هغې د رب العالمین عبادت نه کوي. هغې په یو رب العالمین باندې چې دی عقیده او ایمان نه لري. نو ته څنګه د مسلمانانو یو داسې عبادت چې هغه د یو نسل نه بل نسل ته پاتې شوی دی او هغه مجوسو ته منسوبې نو خبرې چې دی غیر انسان کولی شي دعوار انسان کولی شي خو بې دلیله بې منطقه خبرې چې دی هیڅ چا څه د منلو وړ نه دي. را به شو دې خبرې ته چې حدیث هغه څه ته ویلی کېږي. منکرین حدیث چې دی هغه همیشه کوشش کوي چې د حدیث لغوي معنا واخلي او دغه رنګي چې دا نور کوم عبادات دي لکه صلات شو زکات شو او خلکو په ذهنونو کې چې شکوک او شبهات پیدا کی. وسه پورې به تاسو د دیونه اوریدل چې حدیث خو د الله خبرو ته ویل کېږي. قرآن کې چې حدیث د الله کلام د پر راغلی دی او نن څه چې حدیث خو ستا خبرو ته وایي زما خبرو ته وایي حدیث خو هر چا خبرو ته ویل کېږي. موږ هم تاسو ته دا وایو چې په لغت عربی کې الفاظ هغه دوه قسمه معناګانې لري. یو لغوي معنا دا د حدیث خبري نو هغه که ستا خبري که زما خبري او که د بل چا خبري. دی وجې نه په قرآن کې چې موږ وګورو د حدیث لفظ چې دی هغه په معنا لغوي سره استعمال شوی دی. نو الله خپل خبرو ته هم حدیث ویلی دی د انبیاو خبرو ته هم حدیث ویلی دی د ملائکو خبرو ته هم حدیث ویلی دی د عامو خلکو خبرو ته هم حدیث ویلی شوی دی. نو دلته چې دی حدیث په معنا لغوي سره استعمال شوی دی او بل د حدیث چې کوم شرعي او اصطلاحي معنا ده هغه ده چې هر هغه قول او فعل او تقریر چې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشي هغه ته حدیث ویل کېږي. او زمونږ په مسلمانه معاشره کې چې کله د حدیث لفظ استعمالیږي نو د ټولو خلکو ذهن ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې د هغې اقوال افعال چې دی هغه ذهن ته راځي. ځکه دلته چې په لغوي معنا سره حدیث لفظ نه استعمالیږي بلکې په شرعي او اصطلاحي معنا سره چې د حدیث لفظ استعمال شوی دی. او بل ستا خبري او زما خبري چې دی هغه د دین حصه نه دي هغه کوم شرعي حیثیت نه لري خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبري او د هغې اقوال او افعال هغه د دین برخه ده هغه شرعي حیثیت لري. ځکه الله رب العالمین هغې ته ذمواري ورکړې وه او هغه د دې پابند ګرځولی و چې د دې کتاب شرح به کې خلکو ته د قرآن کریم چې الله رب العالمین دی نبی ته ورکړی د هغې د شرح ذمواري م ورکړې وه. او شرح او تبیین څه ته ویلی کېږي؟ شرح او تبیین دا نه دی لکه منکرین حدیث چې څنګه د خلکو په ذهنونو کې اچوي
چې الله رب العالمین خپل نبی ته ویل الحمدلله رب العالمین، نو او نبی به محمد ته وی الحمدلله رب العالمین. دا خو تکرار د الفاظو دی، بلکې په شرح کې او په تبیین کې زیادت وي په متن باندې. دیو جنا د خلق د دغه شرح نه او د دغه بیان نه او دغه عملی کومه طریقه د قرآن د پاره چې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او زندگی و دغه نه انکار کوي. دا هغه خلق دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت نه مني، د هغه شرح او بیان او خبره حجت نه ګڼي. دیو جنا دیو د قرآن کریم د ډیرو احکامونو انکار کوي، د ډیرو آیاتونو منکر دي، د آیاتونو په معناګانو کې تغییر او تبدیل کوي، د خپل خېټې نه چې دی د هغې معناګانې کوي او شرح کوي. زما ډیرو محترم ورونو، د هغه خلک دي چې دی بنیاد هغه غیر مسلم ویښودی دی، چې هغه مسلمانان نه وو. دیو د چې دی د پرویزي او په 21مه پیړۍ کې د بل مولا شرحه هغه غوره ښکاري د هغې شرح نه او د هغې تبیین نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کتاب دپاره کړی. یو عاقل انسان ته که چېرته وویلی شي چې د دې یو آیات معنا صحابي داسې کړي او اوس په 21مه پیړۍ کې د انسان داسې کوي، نو ته به کومه یوه اخلي؟ ستا لپاره کومه معتبره ده؟ هغه چې هغه صحابه کړي ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي ده، ځکه هغه ډیر پوهېدل په قرآن باندې او دا یو منطقي خبره ده او هر انسان ذهن هغې باندې کار کوي.